سلامونه پښتنو مې دي چې خبرې دا وخت روان یو ترګی ته سخاکوټ ته ملکن ته دغه بیګا چې ظلم شوی دی د محمد زاده یو ویډیو وختي مخې له راغله وایي دا یو سوچ دی یو خیال دی دا تاسو نشئ ختمولی نو دا غرو خبره مې ټیک وه یو سوچ دی او یو خیال دی محمد زاده یو فکر دی سوچ هم مګویا تاسو ختم کړئ الله گواه دی چې شپه را باندې څنګه تېره شوې ده قسم دی که پوه شوی یم ورځ دا باندې ساعت را باندې څنګه تېرېږي الله گواه دی که پوهېږم زمونږ بدنصیبي دا ده زمونږ د پښتنو چې کله په دې خاوره باندې څوک وي نو والله موږ سره یې قدر نه او نه یې پېژنو چې بهی داسې داسې هیرې هم په دې خاوره کې شته داسې داسې ګلونه هم په دې خاوره کې شته داسې ازمري هم په دې خاوره کې شته خو چې کله لاړ شي د دنیا نه که نه لومبی به ځان یاد کړم بیا موږ ټول ولس زموږ پښتون ولس داسې دی بیا موږ په سر کښېنو تاج ته جوړ خو دا هغه هیرې دي که نه چې بس نه ښکاري یاره نو نه پوهېږو په دې باندې خو د هغه رو خبره چې محمد زاده دا یو سوچ دی تاسو نشئ ختمولی نو یو سیکنډ را باندې په اور کې تېرېږي یو سیکنډ زر کارونه مې دي په اسلام آباد کې زر کارونه ټولو ته مې تلی ورته کړی ټک کارونه د هغه خپل روح خواله روان یم هغه چې کوم سوچ دی د هغه د نډرې خبرې د هغه د بهادري والله چې سړی په سوچ مجبوره کړي تاسو خفه کېږئ مه خو زما زړه د دې څیزونو نه ټکېدلی و ما ځان د سوشل میډیا نه سایډ ته کړی دی ما یاره دې ولس د خبره کول او دې ولس له اویرنس ورکول او دا ولس راویښول دا ډېره ګرانه خبره ما ته ښکارېده خو داسې زمري وروڼه پکې هم شته په سخاکوټ کې زمونږ دغه ولس راوتی دی الله دې وکړي چې دې خلکو کې دې شعور پیدا شي الله دې وکړي چې موږ صرف د سوشل میډیا تر حده پورې نه صرف د لاسنیوو پورې نه صرف د لاس شوتېدو پورې نه صرف د غم او د تسلو پورې نه صرف د نوټسو پورې نه چې زمونږ احتجاج د دغې پورې پاتې نه شي تر څو پورې چې دا وینه نه وي ګرمه شي او تر څو پورې د محمد زاده دا درد خپل نه وي ګڼلی قسم په خدای که حالات بدل شي یاد ساتئ یاره سل چغې ما وهلې دي یاره زرو چغو نه ما د 12-1300 نه بس ما سیوا ما ویډیو جوړ کړی هېڅ نه کېږي هېڅ والله کب سبا ورلډ کپ دی فاینل دی که سمی فاینل دی که موږ ګټلو قسم په خدای کې راته یاد دي لومبی به زما نه هېري ورپسې به ستاسو نه هېري خبره ختم چې دا څیز هم سیریس نه یې اخیستي د دغه انسان درد هم خپل نه یې ګڼلي د دغه انسان سوچ ته هم سوچ نه یې کړي د دغه رو په دې لاره باندې مقدم نه ایښودي سوچ هم مه کوئ پښتنو چې حالات هم بدل شي سوچ هم مه کوئ موږ ډېر پور هم نه خلک یو موږ هغه دوستو به بړستنې په ځان راچولي دي پوهېږې السلام علیکم الحمدلله چې الله بچ کړی او نن به ته اندازه شوي چې اثر درد البلا فنکاري څنګه لرې کې ختموي او د ټول ولس د ټول عوام د ټولې دنیا دعاګانې دي د ډېرو بوډو ایمانانو د ډېرو خلکو او کمیشن له چې روان وي ارادې خو هغه شان ارادې مضبوطې دي بس دا و چې جنازې له پټې ونه رسېدو خو هغه درد او هغه رور هغه فکر هم په زړه کې دی ستا ډېره مننه ډېر مې راغلی او ټولو ملګرو ته یم چې الحمدلله ټیک یم لږ معمولي غوندې کې تکلیف دی ښه به شم دعاګانو کې مې یاد ساتئ ستاسو میسیجونه ډېر زیات راځي نو ډېره مننه دمه ستا هم ډېره مننه چې ډېر مې راغلی ګلې ګلزار د ټولو مېلمنو شکریه چې دومره ډېره مننه او د هغه سړي باز پکې وکړه چې بلې چې د تفریح یو دغه شان خپل 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 ورته تللی داسې دا چې یو ملګری و نو خپل یې د ګاډي نه راکوز شوم هغه راته خپل چپلې پرېښودې شیشې وې هلته نو وروره کار شو دا دې ګلې ګلزار ته بیا په شادیانۍ کې د چپلې راته نیسي او په خپله خپل خپل ګلې ګلزار اوسېده ډېره مینه لرم